پرېمږده بس غبایله مه کړه بېزاره یم در سره ګوره زوی دا خلک را باندې خاندي مه کوه داسې مه کوه خلک را باندې خاندي خلک اوس کم را باندې ژاړي اوس هم دا د را باندې خاندي په دا ټوله کلي کې مشهور وي چې د ګلکند اکا د کوره څخه چې د سهار چې تر ماښامه پورې د جنګو د جګړو د خواشي د نژور د جګړو غږ را روان وي ټوله کلی زموږ د جګړو له وجې بار سو ولاړ وي بس د دې علاج دا دی بابکه ما ته بیش راوکړه ما جلا کړه زه نه در سره اوسم بس ختم څوک بس ما ته بیش راوکړه بس کاکا څه کیسه ده څوک یاست تاسې د کومې خوا راغلي یاست یار ته موږ یې لکه موږ دا زموږ کورنۍ معامله ده او موږ په خپلو کورنۍ معاملاتو کې بل چاته د مداخلت اجازت نه ورکوو په کور کې په کلي کې را خلک را باندې خاندي کورنۍ معامله خو نو په کور کې حال کدل دی د څه دپاره راوړې ده زه هم راغلم یاره مال استاد به دماغ برابر کړم په جانانه ګروپ کې به یو سندره وایم بابک دلته م راپسې راغلی یاره بابک به ولاړ شو بس مهرباني ګوره بچی ګوره بچیه دا وخت د سندرو د ویلو نه دی تر اوسه یې واره دغه مسله حل کړو بیا ستا بابک هم په مستانه ګروپ کې بابلاله د زړه وایو لکه ګر سره مه در باندې ووایه بابولاله ته خو ګر سره سندره مه وایه پرون دې په کور کې سندره پورته که نبو اکا رازغاستې مال خیر دی څه کیسه ده ولغویی مې ورک دی مال نو غویی دلته د کومه راغلی ولا غم چې وخشمیږي دا رنګه غرغړې وي ورور تاسې دلته خامخا زموږ وخت را ضایع کوئ پورته ځئ دوی په مخه مو ښه او وروره فیصله یې پر تا ته مې فیصله راوکړه څنګه فیصله دغه زما زوی دی د پرون د راسې وم ځکه ته پښه نیولې ده چې و ما ته بیش راکړې ما جلا کړې په دغه عمر کې تا سپین ږیرې پلار او هغه سپین سرې مور جلا کوي او کډه کوي د خسر کړ تا د کوم ځای انسانیت نو خو بله لاره نه سوه راپاته بابکه بله لاره مو نه راپرېښوله اخر به مجبور یم چې زه به جلا کېږم هر ورځ د دوی سره درب د دوی سره شر و داوی د دوی سره جګړه لوښي سره غورځي راغورځي دی معلومیږي لکه مورکۍ چې بالینګ کوي ماښۍ بیټینګ کوي زه د شا له خوا ورته ولاړ یم لکه ویکټ کیپر لوښي نیسم مورکۍ له شلومبو ډکه کونجۍ راوسوروله هغه سوینګ شوله ماښۍ سر کښته کوي زما پر ځان اوسته غاښونه نو خو کېچ زده کړه کېچ د واده له مخه بابک مسکین و ما ته کېچ را زده کړي تر ننه پورې یو کېچ نه دی راسه تللی ته څه بلاولی یې چې هر کېچ درسه میسي کېچ زما هم زده دی کېچ زما هم زده دی بابک جانه خو بس ماښۍ دوکه راکړه سره کښته په کسته یې دوکه راکړله سره کښته کې کونجي هم سوینګ د مورکۍ نو هم دا بالنګ نه ویلدلی نو ته ولې داسې خېت ته خوله ورته ولاړې خو تا به هم سر کښته کړی وای بس خطا سولم بابکه بس اوس نورې خبرې دې نه منم و ما ته بس بیش راوکړه بس علاج یې دغه بس برداشت وکړه سویه برداشت وکړه زه دې ستا بلا واخلم ولا کې ګر سره برداشت کړم بس زه درته ما ته بیش راوکړه زه به د پرون خبره درته وکړم پرون په اویلي کې د خسر بابا راغلی په اویلي کې سره ناست و دی ښه نصیحت یې راته کوي د دوی سره درب سو مورکۍ چې چولم راتس کړل د خسر بابا پر ککرۍ زه نوکي نوکي سو چې دا وغورځېدې دا به ډک یې کړل لاړې مخامخ په د خپل کور په درګاه کې راته ودرېدې ول زویه چې بل روز تاسې کره راځي برداشت زویه برداشت خو ما ته وګوره پر ما لږ خوارۍ تېرې سوي دي چې په تیلۍ کې به مشی راخسي و د خونې په خوا به تېر شوم مورکۍ به منډه کله بابک له به ورلې ویل ګلکندې بیا مینه جلبۍ راوړې هغه به نو ما د سایکله د پنچورشان راکستم بس بابا که تار سو خړی پړی وکړي علاج یې دا دی ما به جلا که بس زه نسم برداشتولی تر څو به زه برداشتوم ته وایي ته خراب شم شیطان مې وایي چې په دا سر کې به دغه نه و ومې ولا که دې ځم په مورکۍ پرېږدم ته خو په مسخرو هم نه پوهېږې ای وروره ته ولې داسې خاموشه راته ناست یې زموږ پر جنګ باندې دې خوند اخیستی دی
تړل دې ته جنګ وای د دغو ګردو جنګو یو علاج شته یو دوه قومونه سره کښېني دوه مشران سره کښېني د دې علاج راوباسي د خواشیو د مژور د جنګ در وروسته پورې د چا سره علاج نه دی راوتلی د هغه یو علاج دی چې تاسې دواړه زینت یعقوب صاحبه ویل یو څه عقل خو نو په بازار کې نه خرڅېږي لیکن بیا هم تاسې کوشش وکړئ چې د عقل څخه کار واخلئ د ښځې سره انصاف وکړئ د کور والاو د مورو د ګردو سره انصاف موږ څوک پر ده خپله معاینه ګرانه ده پر ما بیا خپله معاینه ګرانه